شوم خروانه ده او بس لاک ډاون تیر شوی دی تاسو کتلیم دی خو بهرحال چې هغه پبلیک هغه چې کوم رجحان پیل او څنګه ما تاسو ته ویلي چې لکه لاک ډاون د وجې هر یو کاروبار ډېر ډسټرب شوی دی هر یو شي دپاره پیسې پکاري نن سبا حالات هم داسې دي ګراني او بیلونه او لانجې کونجې دومره ډېرې دي د هغې باوجود بیا هم شوګانې ښې دي خلک راغلي هم دي را روان هم دي لاکډاون یې وی د لاکډاون په وجې موږ نه چېرته وتې شو نه راوتې شو او شوله راغلي وو او ډېره مزه یې راکړه او ډېر خوند یې راکوی چې ډېر وخت په شوله راغلي وی او خپل ټول یو بل سره مسلمانان بیا ملنا جلنا یو ځای شوه په دې اتفاق باندې زه ډېره زیاته خوشحاله یم ګینې د کرونا په وجه خو نه مسلمانان یو ځای کېدی شو نه چا سره لاس میلاولی شو او لرې لرې به ګرځېده د یو بل نه او جی د کرونا په وجه بس دا ډېر ټایم شوګانې نه وي شوې نو بس خلک ډېر زیات خوشحاله دي او ډېر زیات خلک راغلي دي ماشاءالله شوګانې ډېر ښه دي ناسم مصروفیت څه ریکارډ شروع دی او جی زما یو ډرامه کړې وه هغې کې زما لږ کار و نو هغه تقریبا په بله ورځ کمپلیټ کړو چې نوم یې و کرونا وایرس او بله ورځ زما یو ډرامې ریکارډینګ جاري دی چې نوم یې دی ځان له صبح نورې هم د هغې نه مخکې کافي ډرامې کړې دي راشد سینما کې ستاسو نن شو لګېدل ده شو په حواله به څه پیغام ورکول غواړئ شو څنګه روانه ده شو زموږ ډېره زبردسته ده شکر دی ماشاءالله او ډېر خلک داسې دي چې زموږ کمیونټي ته ماشاءالله چې کوم ریسپانس ډېر ښه طریقې سره میلاویږي نو ډېره ښه خبره ده چې زموږ کمیونټي ته ماشاءالله ډېر خلک په ښه نظر باندې ګوري اصل کې زما ډېر انټرویوګانو کې ما دا خبره واضح کړې ده زه شکر الحمدلله خپل فیملي سره پاتې کېږم خپل مور او پلار سره پاتې کېږم او د فیملي په سپورټ باندې زه دې مقام ته رارسېدلی یم بس دا به ورته ویم چې د دې آرټسټانو تاسو له پته د دې نه بغیر بل څه اسره نشته نو دا شو موږ ارینج هم دې لپاره کړه چې د دې غریبانانو دا لین روان شي او دا دی چې عوام دا شو ډېره خوښه کړه او ډېر په امن کې زموږ دا شو شو السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زه یم ستاسو قربان ملک شاهزیب راغلی ارشد سلیما ته ځکه چې دلته شو لګېدلې ده ډېر وخت بعد شو لګېده ځکه چې کرونا وه کرونا ودې نه هر څه بند وو سلیماګانې بندې وې چې نه شوګانې کېدې شوې نو ډېره د خوشحالۍ دې لپاره خبره ځکه چې دوی په کورونو باندې ناست وو او ډېر وخت بعد رایوځای شو او دلته شو لګېدلې ده دلته چې کوم هنرمندان راغلي دي هغوی سره موږ خبرې ترې کوو ګپ شپ به ورسره کوو ډېر زر په پښتو نیوز باندې सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।